بسم الله الرحمن الرحيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی إن يدعون دوی عبادت نکی من دونه ما سوا دا اللہ نا. إن يدعون دوی عبادت نکی. يدعون مطلب رابلین رابللو تا يدعون و الدعا. إن يدعون دین رابلی من دون اللہ من دونه ما سوا دا اللہ نا. رابلل دس دپار دا عبادت تپار یاد ہے. إن يدعون دی عبادت نکی من دونه ما سوا دا اللہ نا الا مگر اناثا دا خزو. و إن يدعون او دی عبادت نہ کہ الا مگر شیطانا دا شیطان مریدن رٹلے شوے. لعنه اللہ اللہ دے خپل رحمت نہ لری کڑے دے. لعنه اللہ اللہ دے خپل رحمت نہ لری کڑے دے. وقال او دی شیطان وی لاتخذن خام خازبہ انہی سما من عبادک استاد بندگاننا نصیبا یو حصہ مفروضا مقرر شوی. اللہ جل شانہ فرمائی چې دا کفار عبادت نہ کئی مگر دوی د خضع عبادت کئی او دوی د شیطان عبادت کئی او په شیطان باندې اللہ جل شانہ لعنت ته ورټلې شوی دی. او د شیطان دا دعوه کړی و او قسم خوړلی و زه به ستا بندګان ګمراه کوم یا الله. لومبے خبر اللہ جل شانو فرمائی إن يدعون دا خلق عبادت نہ کئی من دونه ما سوا دا اللہ نا الا مگر اناثا زنانو. دی دا زنانو عبادت کئی. دا دی سا مطلب دی دا دی مطلب دا دے چے کفارو دا اغی عقیدہ داوا نعوذ باللہ چے دا فرشتے دا اللہ جل شانو لون دی. دا فرشتے دا اللہ جل شانو لون دی. یعنی فرشتو ته به د زنانو نسبت کو چې دا زنانه دی او د هغه فرشتو به بیا عبادت هم کو. الله فرمای دی دا خضع عبادت کوي چې دی ته کوم خضع ښکاري دی په عقیده کې. الله جل شانو فرمای ما چې د خپل مخلوق جوړول دی وته حاضر شوی اوسه دی خو دغه وخت کې حاضر نه نو څنګه دی دا حکم لګی چې فرشتي مذکر دي که مؤنث دي. بل ځای کې براش ان شاء الله تقریبا سورۃ کهف کې اللہ جل شانو فرمائی ما چې خپل مخلوق جوړو څوک په هغه وخت کې نو موجود. دې ته څنګه پته ولګي د کافرو ته چې فرشتې مؤنث دي. فهیږي په دې باندې فرشتې خزري دا وته پته نشته. نه الله فرمائی ما اشهدتهم خلق السماوات ولا خلق انفسهم. زمکه اسمانونه چې ما جوړول یا دی ما جوړول نو دی خو په دغه وخت کې حاضر نه دي. څنګه وي چې فرشتې هغه مذکر دي که مؤنث دي. او خیر د دې عقیده و چې فرشتې دا الله لونه دي. الله جل شانو قرآن کې فرمایي هغه خلک لا یؤمنون بالآخرة لیسمون الملائکة تسمیة الانثى. هغه خلک چې په آخرت ایمان نه راوړي یا په آخرت باندې اعتماد او ایمان د هغې نه نو هغې فرشتو ته د زنانو نوم ورکوي. نو فرشتو ته به زنانه وي دوی او بیا به د هغې فرشتو عبادت کو. نو الله جل شانو فرمایل إن يدعون الا اناثا دی عبادت نه کوي مگر د زنانو. پوهېږي یا إن يدعون دی عبادت نه کوي الا اناثا مگر د بوتانو. اناثا مگر د بوتانو. دا اناثن ټکی د مؤنث تا ټکی د بوتانو د پار راځي. ولې عربو چې د کومو بوتانو عبادت کو نو د هغې نومونه د مؤنث دلیو. د څه دلیو؟ د مؤنث. لکه د الله مؤنث یو بوتو اللات څه لات او د عزیز مؤنث عزا او منات خاصم مؤنث ته لات منات او عزا. در دې بوتانو دې عبادت پې کو. نو دغه مؤنث ته نومونه دي دغه بوتانو لور کړو. نو الله جل شانه فرمایي دې بوتانو دې عبادت کوي او هغه بوتان د دې په نسبت باندې خزي دي. إن يدعون دې عبادت نه کوي الا مگر اناثا د زنانو. پوهېږي په دې باندې. یا یو بل تفسیر هغه دا چې د عربو یو محلم داسې نه وه
تاریخ لیکلی دي څه بعضې مفسرین هم لیکلي چې د عربو یوه محلم داسې نه وه بلکې د هرې محلې دپاره ځان له یو بوت و نو هغه بوت ته به یې وي هغه بوت چې به یې جوړ کړی و د ښځې په شکل به یې جوړ کړی و د هغې عبادت به یې کو بوت به یې جوړ کړی و د هرې محلې دپاره او د زنانه په شکل کې به و د هغې عبادت به یې کو نو لیکلي به وپې وایي انثى بني فلان انثى بني فلان انثى بني فلان د پلانکې محلې والا زنانه د پلانکې محلې والا زنانه نومونه ولا زنانو ورکړي شکل هم د زنانو د بوتانو ځکه الله فرمایي يدعون دی عبادت نه کوي الا مگر اناثا د زنانو پوهیږي په دې باندې دغه یو بل قرات هم دی يدعون الا اوثانا دا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها قرات ته يدعون دی عبادت نه کوي الا مگر اوثانا د بوتانو اوثان د وثن جمع ده وثن بوت وي واوثانون ویږي په دې د نور قراتونو په کې خو باغی باندې خبر نه کوو الله جل شانو فرمایي دا کفار سکه يدعون دی عبادت نه کوي من دونه ما سوا د الله نه الا مگر اناثا د خزو د زنانو او دویمه خبره دوی ګناه صدا يدعون دی عبادت نه کوي الا مگر شیطانن د شیطان مریدن رټلې شوی مرض میم را دال خالص استوي سا خالص شیطان هغه د الله جل شانه د رحمت نه خالی دی او د رحمت نه سو خالی الله د خپل رحمت نه لري کی بس دغه لعنتی وینو ملعون دقی اصل کې مرض صفا استوي کم دیوال چې بالکل هموار صفای هغه ته مرض وای پوهیږي په دې باندې حیتان ممرد ویږي حائط ممرد او هغه الک چې ګیره نه راخیږي هغه تم امرد وای امرد وته وای کوسه چې وته مونږ وای په خپل جواب کې څوک ته کوسه وای څوک ته کوسه وای صحیح ده هغه تم امرد وای هغه ونی تم شجره ممرده هغه ونی ته وای کمی ونی پس چې پانی هغه نه یو ریجیدلی دي وایږي په دې باندې دا شیطان هم د الله جل شانو د رحمت نه صفای دا مرید وای مرید هغه لعنتی ته وای چې همیشه هغه په لعنت کی وایږي په دې باندې مرید هغه لعنتی ته وای چې همیشه د الله د رحمت نه لري نو وای يدعون دی عبادت نه کوي الا مگر شیطان د شیطان مریدن رټلې شوی څنګه دی د شیطان عبادت کوي هغه داسې دی بوتانو چې دی عبادت کوي دا وسوسه چا ورچولې دا وسوسه ته شیطان ورچولې نو دی خو ظاهرا عبادت ته بوتانو کوي خو اصلا عبادت ته چا کوي د شیطان ځکه دغه حکم مني پوهیږي لکه څنګه چې الله جل شانه مونږ ته فرمایي چې بیت الله شریف ته سجده لګوي بیت الله شریف ته عبادت کوي نو موږ ظاهرا کو وګوره خو مونږ یو کانی طرف ته مخ کړی دی بیت الله شریف یو کانی دی خو اصلا در چا عبادت ته د الله جل شانه عبادت الله جل شانو فرمای و يدعون دی عبادت نه کوي الا مگر شیطانن د شیطان مریدن رټلې شوی لعنه الله الله دې د خپل رحمت نه لري کړي چې کله د خپل رحمت نه الله دې لري کو نو دوی وقاله نو د دعوه وکړه د چیلنج ورکو وقاله دوی لا اتخذن خامخ بزونی سم من عبادک استاد بندگانو نصیبا یو حصہ مفروضا مقرر کړی شوی مطلب دا دی چې دې کافرو به د هر بت په نوم باندې بیا ذبح کولی وما اهل به لغیر الله الله جل شانه د نوم نه علاوه د نور چا په نومونو د بوتانو په نومونو باندې ذبح به کولی او د اغي په نوم باندې به نظر او منخت کولی د اغي په نوم باندې به خیراتونه او صدقې کولی الله جل شانه فرمایل چې دې شیطان دا داوا کړو مخ کې مال چیلنج را کړو چې زه استاد بندګان د ګرځوم چې دی به زما د پاره یو حصہ مقرري په دې سيزونو ناغه حصہ د قوخه وقال وی شیطان لا اتخذن خامخ بزونی سم من عبادک استاد بندگان نصیبا حصہ مفروضا فرض کړی شی فرض اصل کې قطعی ته وي یو سیس چې متعین شي بالکل فرض تم فرض زکوي چې دی خاص یو مقدار دی داغه نسی واقع دی نشي په عبادت ته سلور رکعات نمازتون منځ دا فرض دی سلور رکعات نمازتون منځ فرض دی نو سلور نسی واقع گیم نو کمی گیم نو مقرر شوی دی متعین شوی دی زکات فرض دی سلوختم ایسا سلوختم نسین نه سیوا کیږي زکات نه کمیږي که کمیږي هم ګناګاریږي او سیوا خوشتنه په دین اسلام کې سیوا شی بیا ته صدقه وي یا ته زکات هغه وته نه وي نو فرض ته وي
شیطان وي چې دا به خامخا زه دا خلک داسې وګرځوم چې دي به زما په نوم باندې دا څیزونه دا مقررې ښه بس په ګوزه د جمعې په ورځ باندې زمونږ امام صاحب هر جمعه سیاسی بحث کوي وزیر اعظم صاحب ته موجوده حکومت د هغې خلاف کوي آیا هر جمعه داسې کول پکار دي که نه نو خبره داسې ده چې تا کوم سوال په کوم انداز کې کړی دی د دې نه معلومیږي چې یاره ته په خپل وزیر اعظم ډېر خفه کېږي معلومیږي خو داسې اوس که یو سیاسي پارټۍ والی یا هر حکومتي او چې هغه غلط کار کوي هغه غلط او چې ټیک کار کوي هغې ته ټیک ویل پکار دي طریقه دا ده نه قرآن او د حدیث تعلیم دا دی شریعت مونږ ته دا وایي او بل په دې ملک کې جمهوری نظام دی د خطابت او د کتابت وغیره ازادي ده په دې کې هغه ته دا ازادي قانون هم ورکړې ده او دا ورته شریعت هم ورکړې یوه چې هغه به حق بیانوي دویمه خبره دغه ستا په هغه باندې اعتراض و دویمه چې تا کومه دا خبره کړې چې هر جمعه آیا سیاسي بحث کول پکار دي نو مولوي صاحب له پکار دي چې هر ورځ او هر جمعه هغه سیاسي بحثونه نه کوي ځکه د جمعې په ورځ باندې د خطباو مخې ته د خطیبانو مخې ته هر قسم مخلوق ناسي هر پارټۍ والا ناسي هر مسلک والا ناسي چې خاص کر مرکزي جماعت په هغې کې نو هغه به ډېر په اعتدال سره بیان کوي که هغه د چا غلطي م بیانوي جمهوري نظام هغه دې ته وایي چې یاره په هغې کې ته د حکومت نه بغاوت نشي کولی حکومت ته د هغه غلطي ښودی شي دې ته جمهوري نظام وایي نو حکومت ته عقل ښودله او هغه یا صحیح مشوره ورکول یا د هغې غلطي هغه نوٹ کول او هغه ته بیا واضحه کول دا پکار دي خو مولوي صاحب له هم پکار دي چې هغه هره جمعه سیاسي بحث نه کوي او که چېرته داسې څیزونه بیانوي په داسې انداز کې چې هغه انداز د حق اندازي تاسو ته ما ویلو چې د حق خبرې هم خپل اصول دي هر ځای کې څوک حق نه وایي هر څنګه حق هم خلک نه وایي زموږ والد محترم رحمت الله علیه به فرمایل چې د حق خبرې درې اصول دي درې ستا خبره به هم حقي ستا طریقه به هم حقي او موقع به هم حقي کم حالت او موقع چې ده که نه هغه به هم حق د دې دریو خبرو خیال ساتل پکار دي بیا حق ویل پکار دي نور په منبر باندې دا خبرې کول جایز دي ناروا نه دي ښه یو مفتی صاحب نه چا تپوس وکړو چې حدیث شریف کې راځي چې عطر تکیا بالغ او پی دا درې څیزونه داسې دي چې دا به نه واپس کې نو مفتی صاحب ورته ووایي چې دا هغه عطر نه دي بلکې دا خو کیمیکل دی اوریجنل عطر نه میلاویږي نو په دې باندې حدیث فټ نه راځي صحیح مسله څه ده مفتی صاحب ته وایي نو دا پی چې راغلي اوریجنل پی چېرته میلاویږي او کم بالغ چې په هغه زمانه کې کومه تکیه هغه هم اوس نشته نه هغه تکیه شته نه هغه عطر شته نه هغه پی شته نو صرف عطر دی ولې خاص کړي نو مسله دا ده چې یاره د هغې زمانې عطر هغه شانتي و دې زمانې عطر دغه دا مونږ چې استعمالو البته یو په دې عطر کې احتیاط کوئ د خدای دپاره چې جومات ته راځئ نو بېکاره عطر په ځان باندې مه مږئ ځکه په دې کې داسې مریضان چې الرجي ورته کېږي دې څیزونو نه الرجي ورته کېږي او مونږ هلته ډیزل مږلي نو چې ډیزل مو په ځان باندې پورې کړي نو هغه چې هغه ځای کې راننوځي دلته پرنجي شروع شي دا خو ځینې انسان ته ډېر تکلیف یې دي څیزونه نه لکه سړی په جومات ته راځي او عطر استعمالوي نو ښه عطر دی والي 100 او 100 روپو والا او 100 والا او 200 والا دغسې عطر نه وي ښه قیمتي عطر میلاویږي که نه بلکې د هغه زمانې نه هم قیمتي عطر هغه موجود دي صحیح ده د عذر په وجه که د چا د دعوت له څوک لاندړ شي نو ګناهګاري که نه نه که د عذر د وجې دعوت له لاندړ شي نو هېڅ ګناه پکې نشته ښه دعوت قبلول واجب دي دعوت له تلل واجب نه دي دعوت قبلول د مسلمان واجب دي دعوت له تلل هغه ضروري او واجب نه دي ښه او پکار ده دې سره محبت سیوا کې ډېرې فایدې دي نور ما په زړه کې منښته کړې وه خو په ژبه مې نه ویلي دې سره منښته کېږي که نه په ژبه ویل وله ضروري دي چې په ژبه دې څو پورې نه ویلي په زړه کې خو هره خبره د سړي راځي
زړه له اعتبار نشته خپه دی کې په احادیث مبارکو کې راځي چې سړی یو مونږ پری دی دا کافر دی اوس کله ناکله خو مونږ نه مونږ پاتې شي نو مونږ بس کو دوباره به کلمه وایو بیا به مسلمانی کو نه مسلمانه د دې مطلب دا نه دی حدیث شریف کې چې کوم راځي چې کوم سړی مونږ پری دی نو دا کافر شي د دې مطلب دا دی چې یاره دا عمل د کافر دی د مسلمانانو نه دی دا مطلب نه چې د کافر شو دین اسلام نه خارج شو مطلب دا دی دا کم کار د کړی دی دا کار د مسلمان نه دی مسلمان خو مونږ کوي بلکې دا کار د دې ته وایي عملی کفر څه عملی کفر اعتقادي کفر نه ښه په عقیده کې هم ټول مسلمانان یو نبی علیہ السلام فرمایل چې مونږ اونکې نه دی چا کار وکړو د کافرو کار وکړو دا مطلب نه چې ته اوس کلمه دوباره وې ما یو سړي ته وی چې یاره دا خبره داسې ده هغه انکار وکړو نو ما ورته وی چې د یو مولي صاحب خوا لځو دې مسلې تپوس پتې وکړو هغه ما ته وی چې په دې مسله کې نعوذ بالله که خدای م راشي د هغه هم زه خبره نه منم داسې کلماتو سره څه کېږي که نه دا کلمات ته کفر دي دا کلمات د کفر دي او دله پکار دي دوباره خپل ایمان هم تجدید وکړي او خپل نکاح هم دوباره وتړي ښه صحیح ده تجدید نکاح هم وکړي او تجدید ایمان هم وکړي دا د کفر کلمات دي دا مونږ کله ناکله ډېر غټ غلطۍ کېږي زمونږ نه خبر نه وي بیا هر څه شوي منځ کې دا که مذهب ته قرآن او حدیث ته کنزل کی دا هم د کفر کلمات دي او که چېرته یو امام ته کنزل کی نو دی کافر کیږي خو نه البته ډېر غټ فسق دی دا ګناه ده نبی علیہ السلام فرمایل یو مسلمان ته کنزل کول دا فسق دی مشکات شریف کی روایت دی او یو مسلمان سره جګړه کول دا کفر دی مطلب دا د کفر کار دی د مسلمان سره جګړه اول دا گستاخی د عام سړیم گستاخی هغه ممنوع ده سورۃ حجرات کې یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن الله جل شانو فرمایي چرته به یو قوم په بل پسې مسخري نه کوي مذاقونه به نه وړاوي انو به زنانه په نورو پسې دا د عام خلکو خبره ده پاتې شو د یو مذهب امام پسې نو بیا ډېره خطر ده ښه دې کې ډېر احتیاط کوي په دې سيزونو یو اهل حدیث عالم په خپل تقریر کې وی چې دیوبندیان او بریلیان د الله ګستاخ دي او کافر دي نعوذ بالله ځکه چې دیوبندیان او بریلیان وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قبر کې چې کوم خاور د نبی علیہ السلام جسم پسې لګېدلې ده د خانه کعبه او د عرش نم بهتر ده دا بالکل د توحید خلاف او ګستاخی ده او کنه ده دا د دیوبندیانو او د بریلیانو مذهب نه دی یوازې بلکې د پوره امت سوا د اهل حدیثو نه ټول متفقه یو اجماعي مسله ده چې نبی علیہ السلام د جسم مبارک سره کوم خوره په قبر کې لګېدلې دا د عرش نم بهتر ده او د خانه کعبه نم بهتر ده او دا د الله جل شانو ګستاخی نه ده ولې عرش هم د الله جل شانو مخلوق ته پوهیږي او نبی علیہ السلام هم د الله مخلوق ته او په مخلوقاتو کې ټول نه بهتر سي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام د جسم چې هغه ټول نه بهتر شو چې خاور او سره ولګي دا غم د ټول نه بهتر شو نو ته به اوس وې د عرش سره خو الله لګېدلې دی هغه بهتر پکارو نو دا ته چا ویلي چې الله د عرش سره لګېدلې او صرف الله جل شانو د عرش نسبت خپل ځان ته کوي پوهیږي بل د عرش سره د الله جل شانو لګېدل کړي ثابت کړو دا خو د مجسمو مذهب د زمون مذهب نه دی چې الله له جسم ثابتوي دا هغه خلکو مذهب دی نو د الله جسم نه د بیت الله سره لګېدلې نه د عرش سره لګېدلې نو دې کې څه ګستاخي نشته عرش هم د الله مخلوق دی بیت الله هم د الله مخلوق دی او په مخلوقاتو کې ټول نه بهترین مخلوق هغه انسان دی بیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا هغه جسم مبارک سره چې کوم خاور لګېدلې هغه د هغې نه خود بهتر ده په دې کې هم د چا څه شک شته دا خو د تمامو مذاهبو مسله ده سوا د اهل حدیثو نه په قرآن مجید کې دي چې د قیامت په ورځ به یو ګډ راوستی شي
او هغه به ذبح کړی شي او دا به اصل کې مرګي یعنی مرګ به ختم شي او د انسان زندگی به بیا همیشي لکه قرآن کې دی سورې هود کې ما دامت السماوات والارض څو پر چې ځمکه اسمانونه دومره عمر به الله جل شانو دله ورکړي نو چې اوس انسان هم همیشي په جنت کې یا په دوزخ کې او الله هم همیشي نو په انسان او په الله کې څه فرق پاتې شو ګوره د الله جل شانه چې کم موجود دی هغې کې امکان د نشوالي نه راځي امکان موږ داسې نشو ویلی چې ممکنه ده چې د الله ذات ته ختم شي او د انسان چې کوم موجود دی په جنت یا جهنم کې نو د هغې امکان شته چې ختم شي دقه فرق دی پوهېږي په دې خبره باندې چې د الله جل شانه چې کوم موجود دی هغې له نشوالی ممکن نه دی او د انسان چې کوم موجود دی په جنت کې یا په جهنم کې هغې له نشوالی راتلی شي ممکن دی دقه فرق دی یو جینې هغه میډیکل تعلیم حاصلولی شي که نه حاصلول ولا پکار دي حاصلولی نه شي حاصلول ولا پکار دي خو په شرط دی چې د شریعت ته حدودو د لاندې بې پردګي پکې نه پوهېږي یارانې پکې نه او د سړي نه سبق نه وي بلکې زنانو نه سبق وي پکار دي بس زما طبیعت دا دی چې د نبی علیه صلات وسلام په زمانه کې یو زنانه وه هغه دایڼه وه یو میډیکل سپیشلیسټه وه هغه به راتله د ګایني کم کیسز دی هغې به کول نو هغې به دا د چا نه زده کړی کې به یې نه زده کړی د دې نه ثابتېږي چې میډیکل تعلیم د زنانه دپاره ډېر ضروري دی پوهېږئ شریعت ته حدودو د لاندې شریعت ته حدودو نه بار نه د چا د وائی فای کوډ چې چاته میلو شي او هغه وائی فای بیا د هغه اجازت نه بغیر استعمالي جایز دي که نه ناروا دي لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه نبی علیہ السلام فرمایي دی مسلمان مال استعمالول د هغه د اجازت نه او د خوښې نه بغیر دا ناروا او حرام دي تاسو حضرات بار بار وایي چې صدقې او زکات سره مال سیوا کیږي دا خبرې خو د عقل خلاف دي عقل چې په چا کېږي نو هغه ته دا خلاف نه ښکاري تا علم زده کړی دی معلومات ته سره شته خو عقل هغه نشته یک من علم را دا من عقل باید د یو من علم دپاره خو لس من عقل پکاري ګوره یاد ساته زکات ته ظاهرا سړی وګوري دا د مال نقصان دی که نه دی الله جل شانه فرمایي چې په 40 لکو روپو کې به 100 روپۍ ورکوې 1 لک روپۍ به ورکوې پوهېږي 1/40 دا تقسیم دی زکات هر 40 روپو کې به 1 روپۍ ورکوې ټیک ته اوس ظاهرا ښکاري چې مال کمیږي دې سره خو چې عقل بیا سړي ته پته لګي زیاتېږي هغه عقل لا چېرته تاسو بایولوجي بایو هغه ویلې ده هغې کې یو پروسس راځي کټینګ پروسس ورته وایي د بوټو کټایي چې کوم وي پوهېږي یا دغه مثال هم نه در کوم چېرته م یو بوټی لیدلی دی چې هغې ته یو نری شانتې تار خطی هغې ته پیراسایټ وایي طفیلیه ورته وایي پیراسایټ عربۍ کې ورته عشقه وایي نری شانتار هغه ته ولې پرې کوي هغه ډېر زیات ګڼي او هغه ته مونږ روشو کوو کټې کو صفایي ولې وکړو دا د څه دپاره دغه نری تار دا بوټی کمزوری کوي ودې ته نه پرېږدي نو دا ته مونږ را لر کړو نو بوټی بیا وده کوي دقه شان د زکات ته د 40 حصې مثال دقه دی دا روپۍ چې 100 پورې په 40 روپو کې پرته وي مرض ورته لګي څه ورته لګي مرض نو چې دا ته کله مونږ کټ کړو نو هغه بیا ګروت شروع کړي هغه بیا غټیږي سیوا کېږي د دې یو بل مثال عجیبه اورې یو سړی دی او د هغه په لاس باندې دانه راوخته غټه داسې صحیح ده ډاکټر ورته وایي چې دې به مونږ اپریشن کوو ډېر نو دی پکې اینه ده پکې ګنده دا به لرکو ستانه دا به کټ کوو دا دانه او دی ورته وایي ډاکټر ستا دماغ خراب دی دا خو زما په جسم کې ته کمی راولي نو یو عقلمند هم دا نه وایي چې دا ډاکټر غلط وایي او دا بل ټیک وایي په جسم کې خو کمی راځي خو دا ټول لاس ته کینسر کېږي مسلمانه نو دا ځینې کمی داسي چې دا د سیواوالي او د صحت څه جوړېږي د هغې یو ذریعه جوړېږي نو په چا کې عقل وي هغه ته پته لګي په کومو کپړو کې چې مونږ مزدوري او کارونه کوو نو په هغې کې چا وي مونځ نه کېږي دا مسله صحیح ده کوم کپړو کې سړی مزدوري وغیره کوي په دې کې مونځ کول مکروه دي شریعت داسې مونځ نه خوښوي نور مونځ پکې کېږي خو مکروه دي مکروه
د جمعات لاؤډ سپیکر د جلسې دپاره د جمعات نه بار وړل جایز دي که ناجایز دي؟ بالکل ناروا دي. د جمعات څیز به بار نه استعمالوي. تاسو یو پیره په خپل درس کې ویلو چې د کم څیز غوښه خوړل جایز دي د هغې انډ هم حلالي، او که غوښې ناجایز نو بیا هغې انډ هم حلالي نه وي. خو تاسو په یو بل درس کې په عید الاضحی کې ویلو چې د قربانۍ د څاروي انډې استعمالول ناروا دي. نو اوس کومه غلطه ده کومه ټیک ته ته نه یې پوه شوی په مسله باندې. مسله دا ده ما نه چې کوم تپوس شوی هغه د مرغو باره کې شوی چې د کومو مرغو د کومو چرګانو وغیره انډې خوړل هغه جایز دي. د څاروو باره کې تپوس نه و شوی، د هغې څیزونو باره کې تپوس نه و شوی چې د کمې انډې وایي د هغې باره کې تپوس شوی کوم چې انډې اچوي. دې کې فرق دی دواړو کې. صحیح ده نه چې د کومو انډې د هغې استعمال نه، هغه مکروه تحریمي دی، ناروا دي. کم چې انډې اچوي د هغې باره کې تپوس شوی نو ما ورته وایي چې هغه څیزونه چې هغې غوښه مونږه خوړی شو، چرګ دی، بانګي چرګه ده، بانګي خو نه هېري بانګي انډه اچوي، چا وی اچوي. ښه وایي کال کې یو پیره چې داسې مې اورېدلي نور خبر نه. نو د هغې انډه استعمالول هغه هم جایز دی. کومو غوښه چې نشي خوړلی د هغې انډه هغه هم استعمالول جایز نه دي. په جمعات کې تیز خبره کول جایز دي که نه؟ په جمعات کې تیز تلاوت هم ممنوع دی شرعاً. تیز خبرې خو ګناه ده. اوس الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة. اللهم اشفنا بشفائك، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعصمنا من الوهل والحزن والأوجاع والأمراض. څونه مریضان دي ټولو ته دعا وکړئ چې الله جل شانو شفا کامله عاجله دائمه مستمره نصیبه وګرځي. پرون دلته یو ماشوم هغه وفات شوی دی، بالغ و، هغه ته دعا وکړئ چې الله جل شانو د هغه مغفرت کامله نصیبه وګرځي. ټول څونه د مسلمانانو مردگان دي هغه ټولو ته دعا وکړئ چې الله جل شانو د هغې په حال باندې رحم وکړي. خصوصا زموږ والد محترم رحمت الله علیه ته دعا وکړي الله جل شانو د هغې قبر هغه د خپل رحمت نه سیراب کړي. الله جل شانو د هغې قبر خپل نور سره منور کړي. الله جل شانو دې د هغې چې په زړه کم خواهش و د جنت باره کې او یا د خپل وفات نه پس د دین اسلام د خدمت خدایه هغه مونږ ته وښیې او هغه چې څه غوښته خدایه هغه له هغه څه ورکړي. زموږ د ټولو نه رضا شي. اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.